बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम دوستانو عزیزانو، خوشحال خان خټک سیریز په تیر شوي کیست کې موږ تاسو ته ویلي وو چې اورنګزیب عالمگیر د امین خان د ناکامۍ نه وړاندې د پښتنو سرکوبۍ لپاره شجاعت خان په خیبر حملې لپاره ورولېږلو. د شجاعت خان څه حال شو؟ دریا خان افریدي او امل خان مومن څنګه یو ځل بیا مغل فوج ته ماته ورکړه؟ نن به په دې کیست کې په دې تاریخي خبره رڼا اچو. دوستانو عزیزانو، د شجاعت خان له مخکې اورنګزیب د دې محاذ لپاره د جودپور یو طاقتور منصبدار جسونت سنگ او یو بل سپهسالار محبت خان لیږلي وو، خو هغو د امین خان حالت لیدلی او زړونه یې نشو غټولی چې په خیبر پاس د امین خان په شان براه راست حمله یې کړې وی. له دې په وجه دوی د جمرود سره خیمې ولګولې، له دې دپاره چې کله مناسب وخت راشي نو بیا به حملې کوشش وکړو، خو هغه مناسب وخت لږ اوږد شو او هلته د اورنګزیب صبر تمام شو. د دې په وجه اورنګزیب شجاعت خان له حکم ورکړو چې ته ورشه او براه راست حملې دپاره څه منصوبه او څه چل جوړ کا. شجاعت خان بېشکه یو بهادور سپهسالار و. جمرود ته را رسېدو نه څو ورځو پس شجاعت خان خپل فوج په خیبر پاس حملې لپاره روان کړو، لیکن دې پرې هم نتیجه بدله نه شوه. یو خطرناکې جګړې نه بعد په دې جنګ کې بیا مغولو ته شکست میلو شو، خو دې جګړې کې مغولو سپهسالار شجاعت خان ووژل شو. یوازې نقصان صرف مغولو ته نه ورسېدو، بلکې په دې جګړې کې د پښتنو د لښکر هم لا ماته شوله، ځکه چې اوس د پښتنو سره امال خان مومند او دریا خان افریدی نو، او هغه هم په دې جګړې کې مړه شول. خوشحال خان خټک د دریا خان افریدي او امال خان مومند بهادرۍ او جرأتمندۍ په باره کې داسې لیکي چې دو دواړو په 1672 کې په خیبر کې پوره مغول فوج تباه کړو. خوشحال خان خټک لیکي چې زما دغو دوو یارانو امال خان مومند او دریا خان افریدي کله هم د ضرورت په وخت زما ته نه یم ورکړی. ملګرو، په دې دویمې جګړې کې د ماتې له وروستو اورنګزیب ته دا خطره ورغاړې ته شوه چې لکه د پښتنو ټولې سیمې کې د اقتدار ختمه کیږي، ځکه چې خوشحال خان خټک اوس اټک او د کابل تجارتي لارې مکملې بندې کړې وې. دغه صورتحال لیدو په وجه اورنګزیب اوس دا فیصله وکړه چې دې جنگ دپاره به زه پخپله ورځم. اورنګزیب د سند دریاب سره نږدې د حسن ابدال سیمې له راورسېدو او خپل پړاو یې هلته وکړو. اورنګزیب په دې ځای کې د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخیستو، ځکه چې تیر شوي دوو جنګونو او دوو جګړو کې د نتیجې اورنګزیب ته ښه پته وه. اورنګزیب د جنګ په ځای ډیپلوماسي او سیاست شروع کړو. له دې دپاره دی هر یو چل وچلولو. د قبایلو لیډرانو له رشوتونه ورکول شروع کړل، یو بل خلاف یې راودرول، زړې دشمنۍ یې پکې راښکاره کړې، راڅرګندې کړلې، راتازه یې کړلې. د دې نه علاوه غټ سیاست اورنګزیب دا وکړو چې کوم فوج دی جنگ دپاره راوستی و هغې کې زیات تر پښتانه فوجیان شامل وو. په دې کې د پښتنو په دې زمانې کې مشهور سرپرېکړي سپهسالاران اغا خان او دلیر خان داودزی هم شامل وو. د دې په وجه پښتانه په دوو حصو کې تقسیم شول، یو د قومیت نارې وهلې او بل د اورنګزیب سره په ډله شول. د پښتنو په دې نا اتفاقۍ په وجه 1675 کې اورنګزیب په دې بغاوت ختمولو کې بغیر له څه جنګه کامیاب شو. خرڅ شوي قبایلو د وفادارۍ قایمولو لپاره هر کال اورنګزیب له طرفه 12 لکه روپۍ ادا کولو باندې راضینامه ولیکل شوه. په اخره کې اورنګزیب په 1686 کې دهلی له واپس لاړو. اگرچه مغولو د پښتنو په سیمه یې بیا کنټرول حاصل کړو، لیکن خوشحال خان خټک او د هغې سوچ لا ژوندی پاتې و.
تر مرګه پورې خوشحال خان خټک د قبایلو ترمنځ محبت، اتحاد او قربانیو لپاره د خپل شعرونو په مرسته کوشش کولو. د شاعرۍ سره سره خوشحال خان خټک اوس هم د مغولو خلاف لګیو او د هغو دپاره درد سر جوړ شوی و. د تاریخدانو مطابق خوشحال خان خټک په وجه مغل سلطنت په یو وخت کې داسې ګډوډ شوی و چې پسې داسې ښکارېده چې لکه د مغولو سلطنت په پورا هندوستان کې د ختمېدو ښکار کیږي. ملګرو، د پښتنو د نااتفاقۍ په وجه که په دې ځای کې څوک بل څوک وی نو چېرته یو ګوټ کې به ناست وی او د تاریخ په تیارو کې به یې ځان غرق پر کړی وی. خو دا خو خوشحال خان خټک و، د په تاریخ کې ځان په خپله ولیکلو، ځکه چې خوشحال خان خټک لا اوس هم ماته نه منله او د پښتنو لرې لرې سیمو له د پښتنو اتحاد د تبلیغ لپاره په سفرونو سر شو. پښتون قبایلي سردارانو حتی کې خپلې زړې دښمنې یوسفزۍ قبیلې سره هم د پښتنو د اتحاد لپاره ملو شو. دوستانو عزیزانو، خوشحال خان خټک دوباره د اتحاد جوړولو کې کامیاب شو او که ناکام شو. دا تاریخي خبره به د خوشحال خان خټک سیریز په بل اپیسوډ کې کوو. د دې لپاره زموږ سره اوسئ او د ستاسو خپل د پښتنو چینل پټه خزانه سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ نوې ویډیو په وخت د ستاسو په خدمت کې را رسیږي. ګرانو ملګرو، راځو به د نوي اپیسوډ سره، تر هغې د خدای په امان.